دا راته ووایه اعزاز خان چې ستاسو په دې سوشل میډیا یو ویډیو ډېره زیاته چلیږي د بعضې خلک کمنټو کې وایي چې یاره نشه کې و، بعضې وایي چې څه چلو، دا ولې وجه څه وه؟ ملګرو خبر دا دی د اعزاز د روجې چې دی تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري د دې یو بربنډه ویډیو هغه لیک شوی دی او دا وخت په سوشل میډیا په ګروپونو کې دې نه علاوه د میسنجر په ګروپونو کې هغه شیر کیږي. حقیقت د ویډیو هغه څرنګه دی نو زه به تاسو ته دا ویم چې هغه مکمل حقیقت دی. داسې چل شوی دی چې یو مسافر رور که تاسو نن سبا وګورئ دا په ټیک ټاک باندې دا خلک چې کوم دی لایو راځي او په هغه لایو کې چې کوم دی یو بل ته ګفټینګ او داسې قسمه چلونه کوي نو دته هم یو ګفټر دی او د هغې دپاره د یو ویډیو جوړه کړله چې هغه ورته به په انباکس یا په څه کې لیږي. نو حیران شو یار چې دا اخر روان څه دي زموږ په دې معاشره کې چې یو سړی به تا ته ګفټینګ کوي او داسې چلونه به کوي او د هغې نه پس به بیا تا ته هغه داسې قسمه ډیمانډ کوي او ته به ورته هغه ویډیو لیږي. نو ډېره زیاته یو شرمناکه یو افسوسناکه کومه واقع چې د هغه مخې ته راغلې ده. لکه که تاسو وګورئ یو څو ورځې مخکې د هم یو ویډیو هغه چلیده په سوشل میډیا په کم کې چې پلار راشي چې ورته وایي چې زویه تاله دا موټرسایکل هغه چا واغستو زما خو دونه وس نشته چې زه تاله دا واخلم نو تاله اخر دا چا واغستو هغه به هم سایډ ټکو خو چې دا وس کومه ویډیو راغله ډېره زیاته شرمناکه بربند پکې لکه ته یو سړي ته ځان شو کې او هغې دپاره ته ویډیو ریکارډ کې نو نورو به سړی هغه څه ګیله وکړي. نو ډېر زیات خفه شو تاسو ټولو ته په اخره کې یو ځل بیا وایم په خپل کشرانو باندې هغه خصوصي توجه ورکوئ ځکه نن سبا چې کم حالات دي نو هغه انتهایی خراب دي. سبا دپاره بیا ستاسو دپاره د شرم یا د غم سبب ګرځي نو د هغې نه ښه دا ده چې مخکې سړی هغه په خپل زوی کشر باندې هغه نظر وساتي نو بیا چې کم دی د هغه قیسو نه به په امن کې وي. نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.